السلام علیکم. په دې ورځ به تاسو چې په سوشل میډیا باندې لیدلی چې په یونایټډ نیشن اسمبلی کې د دنیا مختلف قسمه لیډرز چې دی هغه راټول شوي. په ساده الفاظو کې درته ووایم چې دا جنرال اسمبلی د دنیا پارلیمنت دی او په دې کې 193 کنټریز که هغه وړوکی دی او که غټ دی ټولو ته یو شانتي د وایس د اواز کولو حق دی. په هر کال په سپټمبر منت کې د دنیا مختلف قسمه لیډرز د دنیا د هر ملک لیډرز چې دی هغه راټولیږي او د دنیا غټو مسلو په باره کې چې دی ډسکشن کوي. اوس دا غټې مسلې کمی دي: فایټینګ وذ د کلایمیټ چینجز، فود اینڈ هیلث سیکیورټي، فایټینګ وارز اینڈ کانفلکټس او پورټي ختمولو. د دې مسلو په باره کې چې دی ډسکشن کیږي. د دې جنرال اسمبلی بیهایند داسې خبرې دي، داسې ټروت دي چې هغې باندې نظر اچول لازمي دي. اولنی ټروت دا دی چې دې جنرال اسمبلی کې دا ویل کیږي چې د هر ملک ته به ایکول رایټ میلاویږي، خو په دې کې داسې ملکونه شته چې هغوی ته د دوی نه سیوا میلاویږي دغه رایټس. اوس ټروت دا دی چې په جنرال اسمبلی کې 193 کنټریز ته د ووټ ورکولو حق دی او د ټولو یو شانتي وایس دی. خو ریل پاور چې دی هغه د سیکیورټي کونسل سره دی او هغې کې 15 کنټریز دي: امریکا، چاینا، رشیا، برټن and فرانس. او د دې سره د ویټو پاور، ریل پاور د دې سره دی. اوس که 193 کنټریز یو ووټ په یو ډیسیژن باندې وشي، خو په دې 15 ملکونو کې که یو ملک هم چې دی د دغه ډیسیژن خلاف شو، نو د هغه ټولو کم ووټ چې دی هغه به څه کېږي، ضایع کېږي. نو دا څنګه ایکول رایټ شو؟ اوس دا یونایټډ نیشن د اسمبلی چې دی د شطرنج یو گیم دی. په دې کې چې دی هر یو ملک چې دی خپل ریل پاور د نورو کنټریز ته ښیي. ځینې کنټریز پکې د نورو ملکونو سره چې د اتحاد جوړوي. د دې اسمبلی چې کم فاینل ډیسیژن یې هغه ډیر زیات سلو کار کوي. د روسو پورې د فلسطینین دا مسله چې ده هغه د کم وخت نه په دې یونایټډ نیشن کې روانه ده او د روسو پورې چې دی دا چلیږي، ځکه چې 193 ممالک په یو خبره باندې متفق کول چې دی هغه ډیر زیات ګران دي او په دې کې زیات تر اختیارات دغه ویټو پاورز ممالک ول ورکړل. نو اوس که په دې کې یو هم اختلاف وکړو، نو دغه اسرائیل خلاف چې څومره هم ملکونه ووټ ورکړی دی د هغوی ووټ هیڅ ویلیو نه لري او هغه اسرائیل د دغه کنفلکټ نه بچ کولی شي. اوس ستاسو په نظر کې دا کم یونایټډ نیشن جنرال اسمبلی چې دا کارداره ده او که نه ده؟ د دې څه فایده شته او که نشته؟